چیندوخه اوازونه مې زده کړي وو هغه سبق مې دوی زوی پیقاب میم او د دې شو دا میخه اوازونه زده کړي ما او د قربان کنه نو بس داسې بس لګیاو نقلونه کول د اسماعیل شاهد نقل وما کو چې چې هم څه کوجه غلجا پونځ نه پیژنم داسې لکه خبرې به وره لکه داسې ډېر اوازونه مې زده کړي نن سبا چې کوم نه باسه دا دوشنبه تا خدای بي خو نه باسه د نه بار روزه کنه زما نوم امتیاز احمد دی او زه ضلع 400 ما او 400 کې بیا ورکوټ غوندې کلی دلدار غړی د سین په غاړه باندې او د هغه د اوسېدونکي ما او بس مینګله 400 یو زه مکینیک وم ټي وي ګان استاد وم ټي وي ټیپ وغیره د دې استاد وم او گنج کې زما دکانو زما یو ملګری وي راځه وي د سوني هلته یو دغه والا و د خدای مې نه سیول ډیفنس یو ملګری مو هغه ماته راځه سیول ډیفنس کې ډرامه ده زما ښه د 90 خبراته کومه نو بس ډرامه مې وکړه سیول ډیفنس په نشترحال کې نو پهله انټري زما د سټیج نشوې ده اسماعیل شاهد صاحب شینو ماما او ګلبالي دی الله وبخي او قاضي مولا صاحب نو بیا هم دې سره ټک ټوک ډرامې کولې بیا ټي وي ته لاړو برادري هوټل مې وکړه ریزه ډرامه مې وکړه پېښور نه لیلا زبیري بکې وه او داسې بیا به ستوري اخوا دېخوا ټک ټوک هم کو برم ډرامه مې وکړه اظهار بوبي صاحب بیا چې کله سی ډي نه سټارټ شي 2001 کې نو سی ډي بیا لګیو بس کامیډي مې کوله نه بس نمونه مې د کامیډي واجي نو بس زما کامیډي خوښ هم د سیریز کریکټر زما بالکل نه خوښه تماچا داسې او ټوپک داسې نو او یو نن سبا دا کلچر تباہ برباد کړه پښتو ثقافت چې کوم دی خلکو ډېر ګډ وډ کړ تباہ برباد یې کړ شوقیان جمع شي او ډرامې وکړي او نه په سر بنده پیږي او نه په خپل ډرامو پیږي نو دې نوې کسانو خو زموږ فیلډ چې کوم دی د پښتنو وشرمو لهجې دا وه چې یاره ما زما شوق و د اوازونه ریکارډینګ کول اوازونه مې ځان ته چې چیندو خوښ شو د مې خوښ شو نو دا زما ډېر شوق و که نه نو خدای د خیر کړي دا بیګ چې راځي د پاکستان د بیګ څه پته نه لګي نو دغه بیا د چیندوخه اوازونه مې زده کړي وو هغه سبق مې دوی زوی پیقاب میم او د دې شو دا میخه اوازونه زده کړي ما او د قربان کنه نو بس داسې بس لګیاو نقلونه کول د اسماعیل شاهد نقل وما کو چې هم څه کوجه غلجا پونځ نه پیژنم داسې لکه خبرې به وره لکه داسې ډېر اوازونه مې زده کړي نو بس هغې سره شوق پیدا شو بس خاص کر زما په خپل ذاتي سټیج ډېر خوښ دی سټیج نو زموږ د استادان دي لکه عزیز ماما دی الله وبخي اسماعیل او د شینو ماما نه دواړه اسماعیل شاهد نه زما استادانو کې راځي او دوی سره مې کار وکړو نو بار ملکونو ته هم لاړو دوبۍ ملیشیا کابل نو په جهازونو کې هم لاړو شکر دی نو الحمدلله بس لګي اوسه پورې را اکشن خو کې کاسې کرکټر مې کړي خو منشیتوب یا داسې خو دا سیریز مې نه ده کړې دا کامیډي بس سره زما خوښه ده پلار کرکټر مې کړي د جهانګیر د پلار کرکټر داسې نور که نه فلمونه شو یو واته فلمونه مې کړي دي او بس لګیو یار زه د یو خبرو کوم چې سیریل ډرامه چې کوم نو هغه د ماشومانو د کور د کتو وه ما هغې کې مونږ ښه میسج ورکولې ښه د دود بنیمو ټول ډرامه به وه د اسماعیل به یا بلشینو یا د علمزی به یا د عمرګل الله دې دویم لري که نه خو علمزی پر خیر په امریکا کې دی نو دوی سره مونږ ډېر کار کړی ډرامې به خلک کور کې کتې هغه بس میسج به نن سبا میسج نشته نن سبا چې کوم نه باسه دا دوشنبه تا خدای بي خو نه باسه د نه بار روزه که نه نو داسې معمولي پوینټونه باندې دوی جنګ جګړه کوي چې پښتون خو دونه قمقل نه چې په هر یو شي باندې جنګ جګړې کوي نو دوی لکه ډېر زیات مطلب ډیپ کې لاړل دا ښه شی نه دی او کلچر یې ټول تباه برباد کړه د پښتون یاره به چې ډرامې خو ما دونه کړي دي که نه چې د جنجالیانو مې شروع کړې ده او زموږ ډېرې ښه ډرامې بډا خان او کټې خان او لکه ډېر داسې ډرامې چې ناویانې بلاګانې لکه ډېرې ډرامې موږ وکړې اسماعیل سره دغه سره جهانګیر سره
ارباز سره نو ډرامې خو ډېرې کړي دي یاد یې راته نه چې ما څونه ډرامې کړي دي په دې 20-22 کال کې ډېرې زیاتې جي او فلمونه ما بس بیا پرې ښودل فلمونو کې دا ډیلاګونه داسې چې هغه څنګه په خولې نه جوړېږي که نه کامیډي دا ډیلاګ داسې وایي نو ما بیا 2015 کې آخري فلم و نادان د سنبل فلم و هغې نه پس ما بیا فلم نه دی کړی یاره میسج دار زه خو هر چا دی چې خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي د قرآن شریف ختمونه پې وکړي او سبق پې ووایه ولې چې زموږ د پښتنو کې دا تعلیم ډېر کم دی نو دلته نه چې بار ملته لاړ شي نو یا به بلاکونه چلی یا به قجرو ته خیږي یا به اوښانو ته رانجه اچوي یا به مالي وي یا به چیلې ساتي او چې چا تعلیم کړي نو هغه ښه دفترو کې نوکران یو ایسي ته ناست دي نو بس دا زما میسج چې پښتنو وروڼو الله هم خوشحاله رسونه چې بار یې څونه چې د مل نه بار یې مطلب د هر یو ملک یې پاکستان کې نو خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي کورسونه پې وکړي د کمپیوټر کورسونه پې وکړي او ټول نه بیسټ دا چې حافظ قرآن یې کوي او بیا چې کوم دی نو زه هم ښه کورسونه پې وکړي تعلیم ډېر ښه شی دی نو زما د مینهوالو ته دا خواست دی چې خپل اولاد باندې تعلیم وکړي که هغه دیني وي او که هغه د سکول سبق وي خو دا ضرور پکار دی چې موږ هم خلکو ته وایو چې پښتون is great.